نن تاسو پدی پوهیږئ چې مونږ کې څه لوبې کیږي او څوک یې راکې کوي. دا خلک شد بد نه دي. پرون نه سوړه ګران شوي دي. هر سړی لګیا دی چې 400 روپۍ بوره شو، 450 روپۍ بوره شو، پلانې شو، ډنګړی شو، ملخو شو. سم کار دی. خدای پیژندلو ما درته نه ویلي چې په دې روژه کې خدای تاسو ته شین مرچکې هم نه نصیب کول. په 100 روپۍ کیلو اوړه ګران شو. ډېر ښه کار زه څه کوم؟ ما ته څه وایي یاره چې اوړه ګران شو څه ویل پکار دي؟ نه دا کار نه کوم. زه وایم چې په 15,000 روپۍ بوره شي د اوړو هیله خو به خوند. تاسو اعتماد په خدای په دې 45 کال کې که به بندوي کم یو د خړوس بچی چې را پاسي ته وایې که دا دغه شو نو بس بنده باندې اعتماد هم کړی. بندګانو ته ګورئ ملک سال جوړ. اصلي بني اسرائیل یې په تیح کې خدای رانیولي. دا خبره کلاو ده. په شام کې یو تیح میدان دی، بني اسرائیل پکې خدای رانیولي. 40 کاله ټوله شپه به مزلو کو چې سهار به راپاسېد بیا به ملته چې کوم ځای نه روان. پاکستان 45 کاله وشو چې خدای رانیولی دی. مزلو کیو کی چې سهار راپاسې بیا ملته او جتو دی کھوتی او تھیان کھلوتی چې د کوم ځای خره او ملته ودرېده. پاکستان چې د کوم ځای خره ده او ملته ودرېږي. تاسو ترقی وایي په دې ملک کې د ترقۍ تصور هم شته. تصور نوم او نشان هم په دې ملک کې د ترقۍ شته. تاسو ترقی کړې ده څه؟ په دې یونیورسټۍ کې یو جلسه وه، یو پروفیسر په کې داسې قلمکار غوندې و. هو کله کېدو ما تقریر کړی نو ما باندې اعتراضونو ته ځان جوړ کړی و. زه پې پوه شوم. ما ورته داسې ویل هلکه ته څه کار کوې؟ ویل جي دا د ساینس پروفیسر دی. ملخا د ساینس پروفیسر دی. مال پروفیسر صاحب څو جهازونه دې جوړ کړي دي؟ بحري هوایي ایټمي ماده پیژنې؟ نه جی دا پرېږدئ جي دا مجلس اوس نه دی، نورې خبرې وکړو. ته دا خبره وکړه زه وختي راسې ستا په سترګو پوهېږم چې ته څه قلمکار غوندې یې. آرام کښېنه. دا د ساینس پروفیسر دی، دا د ټیکنالوجي پروفیسر دی، دا د وایه لکه ته هم په کالج کې تر اوسه پورې یو میخ مشینری د بار نه راوغواړي او دوی په پترکارانو باډي فټ کینو وي دا پاکستان سمبل دی. دا داسې چل دی لکه غله فرانس او جاپان وکي سوټ هغې وباسي او کینې ټیزونه پې دوی اچي چې دا سوټه ما کړې ده. ته خو په خپل ملک کې ترقي وښایه. د ډمتوب او د کنجرتوب په ترقۍ کې د کمال ته ورسېدي. کمال ښځې د ټاپ ډمې شوې، د ټاپ ډمې، جنکۍ د ټاپ ډمې شوې، الکان د ټاپ ډمان شو. په دې بالا ماڼۍ کې دې کې دا زه چې پکې اوسېږم مازدیګر کې راشي ما سره کښېنئ چې درته وښیم چې دا هلکان یو ورسره یو شی په اوږه کړی او یو ورسره بل شی په اوږه کړی او کورونو ته یې وړي. راځه چې پکې کوم کلي کې مبارک کې اوسېږي. اوس رانه بار چار پاس په آفس تپوس وکوې دا په دغه کې ټلویزیون لګېدلی دا فلاین کوچ کې پنډی ته چې زوی چې دې کې مړه شو نو خراب خو به نه مړه کېږو. کله ګقل وکړه خدای بنده دغه ټلویزیون چې په کوم کور کې هغه کور کې څوک مړه شي خراب نه وي که ښه مري نو که په لارۍ کې لګېدلی دی او مړه شي نو څه پس خراب مړه شي. کور کې چې مړه شي شهید شو په لارۍ کې که لګېدلی خراب مړ شو. خو دغه یو ډمتوب دی که په کورونو کې هم ډمتوب دی او که په لارۍ کې هم ډمتوب دی او که په موټر کې هم ډمتوب دی. خبره ده نو عزیزانو تپوس به ډېر نه کوئ. ګوره دا واورئ
تاسو دبی ہوئی زبان سرا خدای ته ظالم وایي. کم قوم چې خدای ته ظالم وایي هغه قوم له به خدای ښه ورځ ورکوي. خدای وعده کړې ده چې زه رزاق ذوالقوة المتین وعده یې کړې او ته وایې چې زما رزاق او قوت المتین چې دی هغه بنده دی. نو کم کار چې د خدای دی او د هغې نسبت ته بنده ته وکړي نو تا خدای سره ظلم وکړو که نه؟ خدای ته د ظالم ووایې که نه؟ دی خو وګورئ شیطان په دې ټکي نو تباه شوی چې قال انا خیر منه. شیطان خدای ته ظالم ویلی. دی واقع ته سوچ وکړئ. ما منعک الا تسجد اذ امرتک چې ما تا ته ووایي چې دی آدم ته سجده وکړه ته ولې دې ونه کړه؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. زه د دنه بهتر یم، زه د اور نه پیدا یم، دا د خټې نه پیدا دی. نو ته چې پاک شی پلیت شي تا سجده غورځې نو خدای ته ظالم یې. ما په خبره پوهېږې؟ ته نه پوهېږې. زه پاک یم او دا خټه ده، ما ته څنګه وایې چې ته دې ته سجده وکړه؟ نو ته ظالم یې. نو الله ته نسبت د ظلم وکړو چې خدای ته ظالم ووي. قال فاخرج منها فإنك رجيم إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. تر عمره تباش. تاسو خیال راغی کوم شی چې د خدای دی هغه ته د بنده نه غواړي. ته خدای سره ظلم کوي. روټۍ د خدای ده، رزق ذمہواری د خدای ده. هغه رزق او روټۍ ته د بنده نه غواړي نو ته خدای سره ظلم کوي. عزت او ذلت دا د خدای په لاس کې دی، ته د بنده نه غواړي. تاسو ولیدل خدای لغوندې عقل درکو درته او سوچ مو کو. یو خو زما په دې خبرو لغوندې ځان لم بیا سوچ کوئ. تاسو ولیدل چې لوی لوی خلق چې وقتی طور لغوندې عزت ته رخه کړی دی، لغوندې عزت عمر له تباش. عمر لوی لوی خلق په پاکستان کې سوچ وکړو چې وقتی طور لغوندې عزت ته رخه کړی دی، عمر له تباش. او که وقتی طور دی لغوندې ځان بچو ساتلو عمر له به کامیابې. د قبر خاورې به دې خلک په سترګو کې اچي. نن ستا د پاکستان د ملک پالیسی دا ده